شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. نن به زه تاسو ته په دغه اتلانو کې په یو بل اتل باندې خبره وکم چې خاص ته زیدیر او باخیل دی او د هغه نوم دی سخي ارسلا خان. نو ډېر خلک دا وایي چې دا زمونږ نیکه پېښور والا وایي چې زمونږ نیکه او د چارسدي والا وایي زمونږ نیکه، مردان والا وایي زمونږ نیکه، خو دا د زیدې اوسیدونکو دا د صدو په ضلع کې راغلی دی. د صدو په ضلع کې څنګه راغلی دی چې دا زما د خپل کلي دی. نو ځکه راته ډېر خو دغه خبره کومه چې لکه دا به راته یاداشت کې لږ صحیح راشي. او د صدو زیه جلو، بیا د جلو زیه داغه چې کم دی نو داغه نوم دی ابا، او د ابا زیه داغه نوم دی نصرت، بیا د نصرت زیه دی داغه نوم دی روسی، بیا د روسی زیه دی داغه نوم دی بلړ، د بلړ زیه دی درگاهی، د درگاهی زیه دی سکندر، د سکندر زیه دی احمد، د احمد زیه دی شاولی، د شاولی زیه دی رانا، د رانا زیه دی ضابطه خان، د ضابطه خان زیه دی لیتاب خان. لیتاب خان آغا لوی ولی الله تیر شوی دی کم چې د سوکانو د میا عمر صاحب موریدو، او دغه زمانه وا د 1700 وختو د 1751-52 زمانه ده چې د احمد شاه ابدالي حکومت او د لیتاب خان بابا د زلمیتوب خبرې دي. د لیتاب خان زیه دی اشرف خان، د اشرف خان زیه دی ارسلا خان. ارسلا خان الا حکمران شو، سردار شو چې اشرف خان وفات شو. اشرف خان ډېر لوی مجاهد تیر شوی دی او زموږ د دې کلي لوی خان و د زیدې. کله چې سید احمد شهید بریلي دلته راغی نو په لومبو مریدانو کې دا مریدو سخت اتحاد د سکانو د رنجیت سنگ خلاف ډیر جنگونه کړي دي. جنگ زیدې ته ګټه چې په جنگ زیدې او ګټون د شاه منصور په میرا کې گجو خان بابا سره اسونه غلول او سبزی په اسونو یادېږي چې اسونه غلول یو سړی غرابین خلاص کو هغه چې داغه اسو دنګل نو اشرف خان بابا را پریوت او سټه مات شه د شاه منصور په مقبره کې خخته. داغه نه پس ارسلا خان لا پغلاو تړل شو، الانکه ردد ورونه نورمو مقرب خان او فتح خان دا د ارسلا خان رونو. نو چې اغلا پغلاو تړل شو نو دلته کې یو خپل نظام ځکه چې نور الدین خون کله دلته راغی نو داغه په دغه ځای کې ځای دی او هغه زوړ آبادی اوسم شته چې په هغې کې نور الدین خپله چاربیته د ارسلا خان د خولې په نیم بیتی شعر باندې برابر کړی وه چې هغه ارسلا خان نور الدین ته وی د زاغ دواړه سانګونه یې د مخ نه کړه چاپېره وی دې پسې وایه او چاربیت هم جوړو. نیم بیت یې ورته ووی د زاغ دواړه سانګونه یې د مخ نه کړه چاپېره جمال په شش کې ګوري. نور الدین شاګردانو ته مخ راواړوي نغارو له درز ورکوي وی تابیا په سرو لبانو دندا سم خلې ډیره لیلا د خیاله خوري. دا چاربیت یې پې ولیکله او اخیري کړه کې وای سخینه روپای اخلم کم نه اخلم لسیره زم شپې نه کوم نوري تابیا په سرو لبانو دندا سم خلې ډیره لیلا د خیاله خوري. د زیدي ذکرم په دې چاربیت کې کړی خو ارسلا خان بابا به د 100 روپو نه کمې روپۍ چاله نه ورکولې. یو سوالګنې به راغې نو هغه چې به غوښتې نو 1 روپۍ به یې نه ورکوله، هغه به تللې پخوا سیرونه و که نه هغه اشرفۍ به له سیر ورکولې، هغه به سیر نه چا د کمې نه ورکولې، زیاتې به هر څومره ورکولې خو کمې به یې د سیر نه ورکولې. یو ورځ به د اباسین پورې کېده دغه هارون کلي ته چې پورې کېده نو
هغه نوکر ته وی دا خورجین دی پلکه خورجین هغه ته وای کم چې هغه جیب غوندي هغه ته خورجین وای که تاسو لیدلی نو دا د پخوانو د دې خرونو یار د سونو ر پاسه به یو غوندې پروتو هغه غوندې کې به راسي وړو کې غونې جیب هغه جیب ته به هغه سیس ته به خورجین وي نو د خورجین نه 100 روپۍ وتللې او چې وې تللې نو هغه د باسین ته وغورځولې چا ورته وی داسې کې وی دی به خپل لکه سوی چې به څوک تیریږي سخي ارسلا خان په تیریږي نو 100 روپونه به کم نه ورکولې او د 100 روپۍ هغه باسین ته وغورځولې هغه د سکانو خلاف دغه جنگونه بیا د انګریزانو زمانه چې کله رااله خو د چې کم دی نو د هغه تناول او د هزارې پورې حکومت و ځکه چې نورالدین په دې چاربیته کې وایي یریږي هزاره چک تناول ستا د شمشیره د ننګ په بوراک سورې د ننګ په بوراک سورې یریږي هزاره چک تناول ستا د شمشیره د دې تورې نه د ننګ په بوراک سورې زیده مشکې انبر شه زیدې به کوم یاده کړې ده نو دې خاص کر د زیدیو بیا چې کله په 1847 کې پیرنګي پورا دلته کې دغه وکړو رالل او نو دې دلته نه لړ وې دې شینسترګو دغه خلکو سره مخ نه لګوم نو لړ بیسک کې لکه پناه واغسته په بیسک کې چې پناه واغسته نو التا سرزه او خپل هم شاعرو د سره با یو نور شاعران هم پاتې کېدل زموږ د دې کلی یو سړی و د هغه نوم و دوستم هغه به ډېر ښکلی رباب وغوره زیدی و او شاعر مو ډېر خدایي سړی و مزګزاره سړی و کوم چې جیمز ډار چې کوم کتاب لیکلی رهار او بهار نو په هغې کې بیا وروسته د ذکر شوی دی د نورالدین د دې چاربیتې د چاربیتې ذکر شوی دی د دوستم ذکر شوی دی دوستم هغه په 1886 کې جیمز ډار دلته په ولسي ژوند کې پی ایچ ډي کوله هغه د فرانس نه راغلی و د دې مسلمانانو او د دې پښتنو په ژوند د پی ایچ ډي کوله چې د ژوند څنګه دی هغه متل هغه ټاپه هغه سوګړه هغه یاره خو لکه کیسه دا هغه نه دي پرېښودي خو په چاربیته باندې هغه ډېر زیات مثالونه ورکړي دي دغه انګریز نو دی راغلی دی او هغه دغه یې ورکړی دی هغه مثال یې ورکړی دی د دوستم مثال یې ورکړی دی او قاضي عبدالعلیم حسر د دوستم ډېر لوی صفت کړی دی د زیدي کلي تعریف یې کړی دی چې یاره لکه دا یو سړی او نورالدین هغه سره به ناست و ارسلا خان لوی سړی و هغه زمانه کې د هغه د هغې پر حکومت و نو دا لوی سړی و نو هغه به چې کوم دی نو خلک به له راته او دلته به چې څه به یې غوښتل نو د 100 روپونه به یې کمې نه ورکولې بیا د هغه ځای بیسک ته لاړ په بیسک کې چې کوم دی نو یو څو ورځې و خو هلته د خپل نظام سیستم یو مثال یې ورکړی دی چې اول د ټول مندڼ سردار وم اوس د بیسک په ګټه ناس مسافر یم نو هلته نه بیا لړ پینشتار ته سواد غالیګي ته لړ اول ته کې چې کوم دی نو سموده تیره کړه خلک وایي چې واده ما دې هلته هم کړو او بیا څه بال بچ شته خو ما ته د مخکې موده کې چې کوم دی یو سړي ټلیفون کړو وی زه د ارسلا خان وسی یم چې کوم دی نو دا یو ټلیفون یې کړو چې ما ته هغه په هکله کې څه ووایه نو ما ورته یو کیسه وکړه هغه ډېر زیات هغې باندې خوشحاله شو وی ما ته به خپلې نیا دا خبرې کولې وایي چې هلته کې قبر دی خو ما خپله قبر لیدلی نه دی نو څوک وایي شته او څوک وایي نشته خو نور نسل یې په زیده کې پاتې کېږي لکه د ارسلا خان مشرې زوی چې وه بارام خان و دلته کې د هغه نسل پاتې کېږي د هغه بیا یو زوی و زامن یې ګڼو خو یو مشر زوی و ابراهیم خان بیا د ابراهیم خان زامن هم ګڼو خو یو مشر زوی و غفور خان د غفور خان زامن ګڼو خو مشر زوی عبدالحمید خان نوم دی او د عبدالحمید خان زوی مشر جمیل خان د جمیل خان کاکا زامن دی یو پیس خان دی خانزاده قدوس خان دی او دا چې کوم دی نو اوس ژوند کوي ژوندي او په دغه ډیری سر کې پاتې کېږي د ارسلا خان دا واقعه مې ووی بیا اوږدېږي او دا خبره په دې ځای ختموم په دې ټاپه ختموم چې سترګو روکړي به روک ګرځي
سترګو روکړی به روک ګرځي او د نیستای روک سبا له ګوره را بشي